او په خیر راغلی د وچې خانه ټول کورن خو دې تباه او برباد کو وزیلنسکي څنګه راغلی په خیر راغلی وزیلنسکي وبڅکي نه ټرمپ بابا خبره داسې ده که نه چې روژه ده اوبه نه څکمه خو خبرې ته راغلی یم خیر د ما سره مدد وکئ ما سره کومک وکئ پوتین را باندې خپه ایښي ده او زمونږ ټول عوام یې چخرید پخرید کو ما ته پیسې راکئ ما ته وسلې راکئ ما ته خلک راکئ چې دا د پوتین په کور باندې ورواړو د پوتین ټول ماشومان او مور او پلار او بابا او تره زامن او کاکا زامن ټول ورته ختم کړم ته خدای دې په سټ باندې دانه راوخیچوه د دې روژې میاشت ته ګوره ستا جنګونو ته وګوره ته به وځې د پوتین ماشومان به وژنې خدای دې دا غټ سر خاورې که هلکه شهباز شریفه د جبونو کله ورشي او شنه لښته راوله د ملا ته یې ورته ونیسه چې سم زړې شي ولې نه ټرمپ لالا خبره داسې ده که نه چې لښتې خو ورته ورکوم او قرضونه به راته کمې او که نه چې موږ په قرضونو کې ډوب یو موږ یوه لښته خلکو ته په قرضونو باندې ورکوه څه پوه شوې و ټرمپ بابا بیکه شهباز شریفه تاسو خو د ډالرو ته خولې وازې نیولې دي که نه هلکه عمران خانه دا تاسو کې کوم شی پیدا شوی دی ته خو تکړه سړی یې که نه ته خو تکړه سړی یې همداسې دا ستاسو په وطن کې نور داسې تکړه خلک شته دی خو دا در کې د کوم خوا نه دا نسل پیدا شوی دی چې زمونږ د بس د چا خبره ډالرو یې رانه ټولې ختم کړل یاره ټرمپه دا زمونږ د ملک هغه بې غیرته مږي دي که نه هغه بې غیرته مږي دي چې صرف کاغذونه خوري او دغه شنې ډالرې شنه کاغذونه یې دا ډېر زیات خوري دا شنې ډالرې دې سره ډېر زیات شوق دی دا زمونږ د وطن بې غیرته مږي دي او هلکه زیلنسکي ته خو د جنګونو په جامه کې راغلی که نه هغه سوټ دې ولې نه دی اچولی یاره عمران خان خپله په جیل کې پروت او د دنیا د حالاتو نه خبره نه چې کله زموږ په ملک کې جنګ ختم شو بیا به سوټ هم واچومه او سټ به هم واچومه او په سوټ خبره کې سوټ خو دا دی ملا یعقوب هم نه دی اچولی که نه هلکه ملا یعقوب صاحب تا خو دا سوټ نه اچولی ما ښکاري ته نه که چې جنګ ته روان یې خیره ته خو را سره کومک وکړه که نه یو څو کسان نه وډېږه سره د زړو بوش کو نه که نه زیلنسکي موږ د پردو خلکو جنګونه ډېر په سر باندې واخیستل سوټونه هم پکې ونه کړه او به ټول خلکو په سوی میدان باندې پرېښودو اوس څوک په رسمیت باندې هم نه پېژني خبره دې شي لکه چې موږ د خلکو لپاره نور جنګونه نه کوو موږ غواړو چې خپل افغانستان آباد کو نو زیلنسکي خپل جنګ دې خپل یې کوه چې بیا ګوره دا خبره ونه کړه که ودې که ګوره پس به دغه به درته ګوره دغه کړمه ګوره افرین ملا یعقوب افرین دغسې ګوره نه په دې ټم باندې اعتبار وکوئ او نه په دې زیلنسکي باندې او نه په عربانو باندې او نه په ایرانیانو باندې او نه په چینیانو باندې په ټوله دنیا کې تاسو د ښه خلک نشته دی او په اسلام هم باندې ښه برابر یو خپل وطن ته کار وکړئ بس دی پردي جنګونو کې ګوره برخې وانخلئ دا به درته نور هم نقصان وکړي ملا یعقوب صاحب بلکل عمران خانه زموږ د جلال مبین هم توبئ چې بیا به موږ د پردي جنګونو په سر باندې نه اخلو خپل وطن ګل وطن ورک شي د بل وطن او باقي خبره ده چې پروګرام ته ورګیا